والله شکیله پاسول کې کنه نه پاڅولو سمې نه لګي زړګا چرګه مې کله ډېره پاڅولې ده کله خیر دې پاسو شکیله مننه چار مننه زړګا داسې حساب ده کنه چې چرګې ته ګۍ او پر نیایي خوي پوه شوه چې هغه خبرې دا وي ګۍ باندې چرګه ناسته وه ټولې ترې ما خوړلې پوه شوې مننه لاداره شکیله ګلو دې سندل ته قصه ډېره ښایسته راغستې وه یار اتا چې ورته وي انډر ته پخه کړه په سایکل کېناسته خوب دې لیدلی و بړه کیسه راکړه ویډیوګانې مې دي نادانه مننه دا خوب دې څنګه لیدلی و شکیله دا مې داسې لیدله زړګا که نه چې مړه پرېږده دا خبرې داسې د دلته وی که راته شکیله دا قصه راته وکړه دا ډېر مزېدار خوب و زړګا متن کې ورشیه دا یوه رشیه نه ده یاره ډېره راباندې مړه ده زړګا څنګه ورټوله کېږم نه واده وسره شکیله نو خو واده درته یادوم که نه مسلمانه ده که نه څنګه نه هغه ده د روس ده روسۍ ده شنې شنې سترګې د ظالم د خدای تعالی اقربه والله دوه دغه ګټم ثوابونه یو مسلمانۍ ثواب ګټم او یو د نکاح ثواب خو چې اوس راباندې راپېښه شي تباه ده باندې مړه حبر وکړه ورته شکیله خبر مې ورته کړی دی والله واده نه کوي وایي څو پورې ته ما له پښتو نه یې راغلی نه کوم واده راځي نور پې نه پوهېږي ایزه خو سهار له رالېږي خو وېرېږم ته یاره غټه ډېره ده سمه بورۍ د سوتلی لکه الوګانو بورۍ نه لکه ته څه کې مسلمان کې واده مو سره وکړې زورور نه یاره ته کوم شاګرد خو په خپله به ګرځي که نه مانه وېرېږم زه وم داسې نه چې ګاډې واډې خو خیر چې دا کور ته بوځي مور به مې په پوهېږم داسې ګړده برده به ورته کوي نو انګلیش به ورته وایي هغه په څه شي پوهېږي غریب انګلیش نه د سکول پخوا نیم تر استاد مې یو پر بغرګي ایشتلی او پوه شوې ځکه خو مې دغه حال دی لکه ښه ده که نه مسلمان یې چې بوځي بس یو بل سره به جګړې نه کېږي یو بل په ژبه به نه پوهېږي مننه نادان داسې حساب ده که نه یو پیره سکول ته تلی وم مالکه زه به زه ورپسې راغلی یم پوه شوې ما بزې ډېرې څه راولي دي ګډې بزې دا شی نه پوه شوې داسې په څه به مې ساتلی او سور به پرې راتلم پوه شوې سکول ته تلی وم یاره او استاد راته وویل شان بیا دراز وکئ خپې له دراز څه ورکوي او بس یاره دراز مې ورکړو د استاز په خپې مې ودنګل پوه شوې راڅه خواته ولاړو بس بیا ورشو بیا سکول ته نه یې تلې سکول نه یې والله په 4 کسه نیولې هم بارې را ګزار کړه بس ته یې راپسې وروسته را لړه کړه شکیله مړه قصه دې راته ونه کړه که نه روډ ډېره ښکلې قصه دې کړې وه خوب هغه کومه هغه خو مې خوب لیدو زړګا خوب مې ډېر مست خوب لیدو یاره زه هم چې ټول عمر دا قصې اوده وې څه خوب دې لیدو جانانه والله اوده ومه زړګا سندل راسه واده کړی یاره سارې ټیم و بس راپیڅولم پر ټیم راته کېښودې پیلی ماشومان ماړه کړل سکول بکسې مې ور واچولې لکه د څنځرې 2 بچې مو پوه شوې ویډیو ونه کوي ارامتوب ونه کوي دلته مې بیا غر کوئ او که نه سندل ته به پته ولګي بیا یاره داسې چال وشو که نه چې راپیڅولم او بس روټۍ پراټۍ مراټۍ چې مې ووالې که نه بس بیا مې ځان څه په موټر سایکل کېنوله هونډا موټر سایکل باندې 125 का 72 125 غټ موټر سایکل سره کوله چې ناس ماډل کوم 18 را سره ولاړ دی
किस्सा कवा یاره چې موټرسایکل باندې مې کېنوله بیا مې وله ښه سره جوړه واخیسته کوټ بازار کې او داسې مې بوتله کرکو کې حجازي هوټل کې مې ښه ناشته وکړه بیا مې راوستله والله چې روچت شوم هېڅ هم نه خوړ کټ کې پروت وم پوډان هم ترې لاندې وتې پوه او دا 68 والا کیسه څه کېده هغه ورانه قصه ده مړه دا خلک ارامتوب کوي راسه 68 والا کیسه وکړي شکیله هغه مې لم غوښه په ډکي کې پخ کړې وه کیسه راته وکړه چې زه یې مورم که نه یار دا کیسه مې نه ده اورېدلې شکیله لکه راز مړه دلته ما نه په سکنډ کې ویډیوګانې اوسې د الله بنده غرکی مې او بیا مې ویډیوګانې میلیونو هلکه ویډیوګانې نه کوې ورکه چا ویډیو کړې وه او شیر کړې وه نو خبر نه ګورې بهي تا رانه نه یې شروع کړی نیکه هلته والله چې دغه دی دلته ما نه په سکنډ کې اوس ما ویډیوګانې ټولې وایرل ځي پته نشته څه شړق پرې راغورځېدله ډانس کوي بیا میلیون کې نه وله ناستی دا سندل ویډیو نه ده دا د خوب ویډیو نه ده دا د خوب ویډیو ټولې 2 ورځې نه کېږي بله ورځې زه لایف سندل ته راغلی یم دا مننه 68 والا کیسه راته وکړه شکیله 68 هغه مې لم غوښه په ډکي کې پخ کړې وه اوف وایي ظالمه مزه یې کړې وه خوران بیتې تلو